السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن مې درته یوه ډیره ژوره روحاني او حیرانونکې موضوع راوړې. په خوب کې د اوبو سیند او سمندر لیدو تعبیر. آیا تا کله په خوب کې پراخ سمندر یا روان سیند لیدلی؟ آیا دا پاکې اوبه وي او که خړې؟ دا خوبونه ساده نه دي، دا د رب پیغامونه دي، دا ستا د ژوند د حالاتو هنداره ده. راځئ چې دا تعبیرونه له پیله سره وڅېړو. که ته پاکې اوبه ووینې، دا برکت، خوشحالي او پاک نیت ته اشاره کوي. که اوبه خړې او خړوبې وي، دا یو خبرداری دی چې ژوند ته پام وکړه. که ته سیند ووینې، اوبه روانې وي، دا ښیي چې ستا ژوند به هم جاري او له بریالیتوب ډک وي. خو که سمندر توپاني وي، دا ښایي ته له فشار، امتحان یا یو غټ بدل سره مخ یې. دا تعبیرونه د ابن سیرین رحمت الله علیه، امام صادق او نور علماو له قوله ثابت شوي دي. نو که ته دا خوبونه ویني، فکر وکړه، تحلیل وکړه، ښایي دا ستا د ژوند مهم فصل وي. که تا هم کله دا خوبونه لیدلي، په کمنټ کې ولیکه، موږ به یې تعبیر درته وکړو. که ویډیو مو خوښه شوه، لایک، سبسکرایب او شیر مه هیروئ. ستاسو د خوبونو رازونه زموږ سره افشا کیږي.